بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، نن یو داسې کلمات، یو داسې آیاتونه د سره شریکوم چې د هغه په برکت به الله تعالی جل جلاله تاسو د پورونو څخه خلاص کړي. که دومره پورونه هم وي چې د دنیا د غرونو برابر وي، که تاسو دغه آیاتونه ووایاست، الله تعالی جل جلاله به مو د پورونو څخه انشاءالله خلاص کړي. دغه آیاتونه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دغه درې سورتونه دي. دا به اووه جمعې د جمعې د لمانځه څخه وروسته ووایاست، اووه ورځې یا اووه واره. نو که چیرې د هر چا، بیا هم دا خبره تکراروم، هر څومره زیات پورونه وي، الله تعالی جل جلاله به دغه پورونه ور ادا کړي. نو اوس که تاسو غواړئ چې پورونه مو ادا سي، دغه طریقه وکاروئ او دغه ویډیو د ثواب خاطر باندې د ملګرو سره شریکه کړئ.